رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم. وعنه قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعازم أحدنا أن يتكلم به قال أو قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان. حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی فرمائی چھے نبی علیہ السلام فرمائل اللہ تعالی زما د امتنا چې زړه کې څه وسوسې د دوی راځي دا الله پاک معاف کړي دي تر څو چې دا عملونه کې او د هغې خبرې ونه کړي ژبې باندې رانه دې ځای نه د وسوسې بحث شروع کیږي. یو د الله د طرفه الهام زړه ته د خیر خبره غورځېدل او یو یې زړه ته د شیطان د طرفه د شر خبره غورځېدل دې ته وسوسه ویل کېږي. حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چې کوم حدیث ذکر کړ چې نبی علیہ السلام فرمایي زما د امت نه وسوسه چې نو معاف ده دین امت نه مسلمان امت مراد ده ځکه نبی علیہ السلام یو امت خو هغه هم دي چې هغوی کافر دي هغوی ته امت دعوت ویل کېږي. وروسته حدیث مبارک کی حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی فرمایي چې څه خلک نبی علیہ السلام خواته رالل او وی دا ووی چې موږ په خپل زړونو کې بعضې هغه خبرې مومو چې د هغې خبرو په ژبه باندې راوړل موږ کې یو کس ډېر لویه خبره ګڼي ډېره بده خبره ګڼي. نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ایا ستاسو زړونو کې داسې خبرې راځي؟ هغوی وی چې آو. نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه صریح ایمان دی دا د ایمان نښه ده. یعنی دې حدیث مبارک کې وسوسه زړه کې راتلل د ایمان علامت ښودل شوی ځکه چې شیطان هغه کور باندې هغه زړه باندې حمله کوي چې په هغې کې د ایمان دولت موجود وي. زړه کې دا شیطان دا خبره اچوي نو دا بنده چې په ژبه باندې د هغې خبرې راوړل بد ګڼي نو ته سوچ وکړه چې زړه کې به دې خبرې سره څومره نفرت لري نو دا د ایمان نښه ده. او بیا وروسته یو حدیث کې بعض وسوسې ذکر کړي دي. مثلا نبی علیہ السلام فرمایي چې شیطان راشي یو کس ته وایي چې دا ځمکه چا پیدا کړې اسمان چا پیدا کړې او حتی تر دې چې بیا ورته د لمر او سپوږمۍ چا پیدا کړې آخر کې ورته دا الله چا پیدا کړې رو خبره بوزي آخر کفر ته انسان رسي. دې وجې نه د وسوسو علاج پکاري ځکه دا د انسان د روحاني ترقۍ کې چې ډېر لوی رکاوټ دی او انسان د نیک اعمالو نه پاتې کوي تر دې چې یو وخت دی کافر کی. نو همیشه چې دی نو د وسوسو علاج دا په ذکر سره او د الله کتاب ته او قرآن و حدیث ته ناستې سره او بعضې یو خبره که داسې وي چې زړه کې دې راځي نو چا پوه عالم سره د هغې ذکر سره چې د هغې هغه علاج تا ته چې نو ښایي او که نه داسې پاتې شوې نو بیا به چې نو اول د نه عمل پاتې کېږي او آخره کې د نه عقیده اخلي هسې نه چې خدای دې نه کړي دنیا نه کافر لاړ شي. نو همیشه ځان نه څنګه ته حکیم او طبیب نشي جوړول ځان نه ته انجینر نشي جوړېدی
همداسې ځان نه ته عالم نشي جوړېدی چې خپل خبرو باندې خپل رای باندې عمل کوي او د چا علماو د هغې چا په مشورو باندې د هغې په خبرو باندې د هغې چې کوم لاره تخې په هغې باندې عمل نه کوي دا د ګمراهۍ چې اسباب دي. موږ تباه په دي یو د افغانان چې دوی ډاکټران هم خپله دي، انجینران هم خپله دي، همداسې چې هر څه خپله دي، تر دې چې بیا خپلو کې یا ځان دپاره علما هم خپل دي. بس بغیر د مکمل پوهې نه نو بیا شیطان موږ ګمراه کړي. الله زموږ په حال رحم وکړي. سبحانك اللهم